د شیعه مذهب مشر جعفر مهدوي بیا څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ډاکټر جعفر مهدوي په مشرۍ له یو شمېر اهل التشیع علماو او مشرانو سره لیدلي دي. په دغه کتنه کې ډاکټر جعفر مهدوي ویلي چې د افغانستان ستونزې مشترکې دي او په اتحاد سره کولی شو دا ستونزې په ښه ډول حل کړو. مهدوي د طالبانو څخه د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې نه یوازې نظام بلکې فرهنګ هم اشغال شوی و، چې اهل التشیع علماو د اهل التسنن علماو سره په ګډه د دغه اشغال پر ضد علني اعتراض وکړ. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.